یا عبادی ای زما بندگانو سیوه خبره شو دریم سخوگ غږ دی او سخوگ وصف دی کلکم جایا تاسو ټول وږي یئ الا من اطعمته مگر هغه سړی چې زه ورله خوراک ورکړم هغه موړ دی فاستطعموني اطعمکم نو زمانه خوراک غواړئ رزق غواړئ چې زه د رزق درکړم فاستطعموني اطعمکم زمانه رزق غواړئ زمانه خوراک غواړئ چې زه دله خوراک درکړم الله اکبر تاسو ټول وږي یې الله وایي او چې الله یې نه مړوي والله که څوک یې موړ کړي او چې الله یې موړ کړي که نه او دا ټوله دنیا را جمع شي د ده د رارغړولو کوشش کوي او چې دی وږی شي هېڅوک یې نشي وږی کولی دې چې که الله رب العزت موږ ته زموږ کمزورتیا ښایي هېڅوک نه یې تاسو چې زه د رزق در نه کوم الله وایي څوک یې نشي در کولی قرآن کې دا خبره ځای په ځای ده چې موږ الله ته محتاج یو په هر څه کې په رزق کې په جامه کې په جوړه کې نو الله وایي په یو ځای کې الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کوي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله الله وی اے خلکو دی نه دی چې مسلمانانو یا اے کافرانو اے خلکو تاسو ټول د الله په مخ کې فقیران دي فقیر څه ته وایي محتاج بل تعبیر چې څه سره نه وي فقیر چا ته وایي چې څه سره نه وي الله وی تاسو ټول فقیران دي ټول غریبانان دي ټول محتاج دا زموږ حقیقت دی یا وګوره که ته یې نه منې که نه یو سړی وایي زه یې نه منم که دا پوزه په دې ځمکه راکاږي او په دې خاورو کې ککړ کې که نه بیا هم فقیر یې الله ته دلیل پې ته وکړه مثال پې له درکړم یو سړی دی یو ورځ نه یم دوه نه یم کال به و لس کاله به لس کاله منډې ووهه که نه او داسې منډې چې پکې د سره ودرېږي نه او چې الله دې په نصیب روپۍ نه لیکلي که تا زما نه روپۍ پیدا کړه بیا ماته ووایه فقیر یې غاړه کښېږده الله ته چې زه فقیر یم زه محتاج یم او په دې کې چې څومره خوند دی په دې خبره کې چې موږ الله ته فقیران یو عزت دی مخلوق په مخ کې چې دا خبرې کې ذلت دی چې ته مخلوق ته ځان لکه بس موږ جو تاسو ته محتاج یو موږ جو تاسو دې باندې سړی ذلیله ښکاري خو چې الله ته وایي چې یا الله زه تا ته محتاج نو ته یې ته به په دې څه ذلیله ښکاری شي ته یې الله ته محتاج مخلوق ته خو موږ ذلیله په دې ښکارو په دې خبره ځکه چې موږ مخلوق ته محتاج نه یو مخلوق یو سبب دی محتاج موږ اصل کې چا ته یو هغه الله ته یو خو ګوره کله چې د هغه الله در پرېښودو که نه نو کله به د یو په در کله د بل په در بیا به ګرځي ذلیله ډیکې به خورې کله یو ځای کله بل ځای ځکه چې تا د رب العالمین در پرېښودی که هغه ته دې جړلی وی هغه ته دې ویلی چې زه فقیر یم زه ملنګ یم زه محتاج یم او دا غټې غټې خبرې دې پرېښودی وی نو صحیح د همدغه مخلوق به الله تا ته مسخر کړی خو هغه به درته مسخر کړی او اسباب به یې درې جوړ کړي غټې غټې مه وایئ زما ومنئ مزه هم نه کوي او حقیقت ما ته هم معلوم دی او تا ته هم معلوم دی نو ولې غټې غټې وایي تا ته نه دی معلوم ما ته هم معلوم دی اوس یو سړی دی غټې غټې او دا لاسونه چې ورسره وایي دا په سړي سخت بد لګي نو چې په الله به څومره بد لګي ځکه چې ما ته د حقیقت معلوم دی بیا دې انسان ته خپل حقیقت دومره نه دی معلوم څومره چې الله ته معلوم دی نو چې کله هغه ویني یو بنده لره او هغه تکبر کوي الله به څه وایي دې سړي غټې غټې ووایي مونږ ویډیو نن سبا دا کمزوري غونته کې چې خفه کېږي به نه حقیقت به وایو کم سړی چې کمزوری
تربیت یې مزدار نه وي، اخلاق یې نه زده کړي، دین یې نه زده کړی، سړیتوب یې نه زده کړی. په دې کې مانه څوک خفه کېږي دا سر دې د دیوال له راواچوي خو حق ته باطل او باطل ته خو حق نه شو ویلی. نو دی به لګیا یو دا بس دا زمونږ چې د پلانې شو دا پلانې شو دا پلانې شو دا دیس او دا ډوډۍ ده او دا پکې غوښه ده او دا پکې بیپسي پروت ده او دا پکې دا د درنو خلکو کارونه دي. مړه ګوره الله راباندې رحم کړی دی، د الله شکر ادا کړه. او ډېر خلک داسې دي چې دا نعمتونه ورسره نشته، ولې دا خلکو زړونه خفه کوي او بل ته تکبر کوي. دا انسان کې تکبر او ما سره موږ سره هېڅ هم نه او تا چې په دې بیټک کې او په دیره کې او په حجره کې غټې غټې وي او دې کور ته بیا لاړې او دسمات یې له نه ورغلی که نه دغه متکبر له او دسمات ته ضرورت نشتی او د میچازو دا یوه قطره چې بنده شي او بهر ته نه راوځي او ستا دا ټوپونه او ستا دا منډې په ډاکټرانو پسې، نو تا خو پرون غټې غټې وي زه دا یم او زه دغه یم او زه داسې او چې اودسمات یې وکړي او بیا ځان صفا کوي او په خپل لاس لګیایي، دې ته موږ سوچ نه دی کړی. دا چې عمر دې لږ زیات شو اوس چې په لاره روانې دي صدیقه پکې خوري، دې ته دې سوچ نه دی. دا په دې ویښتو کې چې دا سپین ولګېږو د دې څه مطلب دی؟ دا سرمن چې رو رو راټولیږي، پرون مزدار او پړقېدا اوس رو رو راټولیږي، روزي چې دی ببریږي، په غوږونو ویښته راخیږي که نه؟ نه ښکاري موږ ته، نه ښکاري که نه؟ دا په پوړو چې اوس خیږي دمې کې امسا چې دي ځان له واغېسته د دوکان نه، د دې به ته څه وایې چې دا زما سټایل دی؟ دا سپین ویښته په دې ږیره کې په ویښتو کې زما سټایل دی؟ دا امسا چې زه ګرځوم داسې زما یو دغه دی بس کومې او دا ملا چې زما را ټیټېږي دا زه په خپله مرضۍ لګیم زما خوښه ده، ته به له دا باندې جوړی. دا چې کمزوری شو، دا چې اوس دغه لویو بچو سره ډېر څه نشي کولی، ډېر څه ورته نشي ویلی، زور ختم شوی دی، بهر چا سره ډېرې خبرې نشي کولی، یره کې دی داسې نه چا سره خبره زیاته وکړم او سر راته ووایي بیا به جواب نشم کولی. دا هر څه ما ورته څنګه پټوو او موږ به کمه پټوو، ما ته دا ووایه ځه او زه صحیح شو هر څه موږ پټ کړو، زما دې خبرې ته ګورې غوږ کښېږدي او هر څه موږ پټ کړو او هر څه موږ ووایو چې زموږ سټایل دی او زموږ د ژوند تېرولو یو انداز دقه دی او زموږ خوښ دی. خو د دې سره به څه کې كل نفس ذائقة الموت او د دې سره به څه کوو چې دا ساه درنه وځي او ته دغه شان پروت او خلک دې اړې راړې او څوک دې لمبوي او څوک کفن او بیا دې خاورو کې کېږي. دلته اوس ته کومه خبره مانه پټې او زه به تا نه پټوم، بیا به م وایي چې موږ ډېر متکبر موږ ډېر غټ خلک یو، هېڅ هم نه یو، هېڅ هم نه یو. او دقه یو دا کوم چې راته الله وایي یا عبادي ای زما بندګان، موږ د الله بندګان، د الله کمزوري بندګان یو، څه چې را سره دي د الله دي او څه چې را سره دي د الله دي او الله ته پاتې دي او دا څه چې موږ سره دي دې کې زموږ هېڅ کمال نشته. دلته الله وایي تاسو ټول وږي یئ مګر چې زه دله رزق درکړم بیا به مړېږئ. نو څه چیرې دا د الله دي او زموږ په کمال نشته. که یو سبب پکې زه جوړ شوی یم یا بل څوک جوړ شوی دی نو هغه سبب هم الله جوړ کړی دی او که هغه سبب الله ختم کړي ځکه سبب که یو سړی دا وایي چې نه ما له خو یوې ښځې دا وایي مثال کې اعتراض یې وکړو زما په خبره چې ما له خو رزق خاوند راکوي او ته وایې چې نه الله مړول کوي، ما له رزق څوک راکوي او خاوند مړ شو بیا به څه کوو؟ دلیل دی چې الله به رزق ورکوي. نو یو بل سبب به جوړ شي بچي به له رزق راوړي
که بچي وله نه راوړي بچي نشتي دا ښځه کونډه ده ناسته ده یو سړی راځي بل راځي یو راځي بل راځي دا څوک دی چې دا خلک یې مسخر کړي دي او دې زنانه له رزق راوړي دا الله چې نو چې الله یې نه راکوي که نه هېڅوک یې نشي راکولی او هغه آیت یاد ساتئ ډېر خوندور آیت دی ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الله چې د چا دپاره د رحمت دروازې کولو کړي نو څوک یې بندولو والا نشته الله وایي وما يمسك فلا مرسل له من بعده او الله وایي چې زه دروازه بنده کړم نو څوک کولولو والا نشته کولاوی کړي ځکه الله وایي او په دې باندې به دا خبره پوره کړو ځکه بیا ټیم ډېر زیات لګي نه دا خبرې ډېرې مزېدارې دي د الله خبرې دي او د الله په باره کې الله وایي دا لنډ واورئ ښه لنډ دا آیت واورئ زه که دا یو آیت باندې تاسو نن ځان پوه کړو که نه لکه تاسو چې د یو کال درسونه اورېدلي الله وایي الله الذي خلقكم الله تاسو پیدا کړي ثم رزقكم بے تاسو رزق در کړی ثم يميتكم ثم يحييكم بیا به تاسو مړه کوي بیا به تاسو راژوندي کوي څلور کاره شو تاسو پیدا کړي تاسو رزق در کوي تاسو مړه کوي تاسو به راژوندي کوي سوال اوس دا دی هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء الله یو دی خلکو چې زما سره کوم شریکان جوړ کړي دي دا بوتان دا ونې دا ګټې دا انبیا دا نیکان په دوی کې څوک دا کار کوي دا کوم چیزه کو د دې سوال به تاسې جواب ورکړئ څوک داسې دی الله وایي چې دا کارونه کوي دا کوم چې ما کړي دي هېڅوک نشته نو ځکه الله څه وایي فابتغوا عند الله الرزق دا نصیحت د الله دی ښه درې کارونه وکړئ درې دا درته الله وایي فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الله وی زما نه رزق غواړئ زما بندگی کوئ زما شکر ادا کوئ درې کارونه دي رزق د چا نه غواړه د الله اسباب به لټې خبرو مې لږ ساعت مخکې وکړې چې اسباب هم الله جوړوي بل کار څه کوه عبادت کوه د الله او بل کار څه کوه شکر د الله رب العزت ادا کوه نو درېیمه خبره دا شوه چې ای بندګانو تاسو ټول سئ تاسو ټول وږي مګر هغه چې زه ورله رزق ورکړم هغه موړ دی نو الله وایي زما نه رزق غواړئ